د جاهلیت په زمانہ کې خلک و بعض رزق ته او بعض انسانونو ته بعض حیوانات ته او بعض میاشت ته یا بعض شاهینه ته ودی د نحوست نسبت کو دغه ودی منحوس ګڼل او خاص طور باندې شزا او داسې کور او داسې وسپه دا شاینه کې د دې د نحوست ډېر زیات اعتقاد خو شریعت د دغه غلط سوچ دغه غلط نظریه دغه فاسد باطل عقیده تردید کړی دی او داسې په تیر ټول امتینه کې اکثر د نحوست ولا عقیده وا او نعوذ بالله د یو د نحوست دغه عقیده نسبت د پیغمبرون طرف ته حضرت موسی علیه السلام ته د نحوست نسبت کړی حضرت صالح علیه السلام ته د نحوست نسبت کړی حضرت صالح علیه السلام چې کله قوم ته راغی دا د اول وخت خبرې دي بیا په دغه وخت کې قوم ورته و چې د تور تاک په میش پر بختور نه دی د تور قدمینه چې کېم دي دا چې کله د میش علاقه ته راغلل دغه میش پر منحوس وګرځېدل د میش په کاروبار کې برکت ختم شو د میش کې فقر او فاقه غربت دا زیات شو د میش په کور کې جګړه جوړه شولې بیا صالح علیه السلام ورته وویل چې دغه نحوست د مو در تاک دی وجه نه دی بلکې دا د توسه بد قسمتي دو د توسه د بد عمل دی وجه نه د توسه نحوست دی او داسې الله تعالی په صفا الفاظ سره دا خبره بیان کړې دو یعنی چې بنیادی تر باندې په ټول نه غاټ نحوست د انسان په خپل بد عملی نه کوي که یو انسان بد عمل کو دا بد عمل د دې پر منحوس ګرځي کله فسق کو فجور کو که کیمه د بد عمل کو دا د دې پر منحوس ګرځي او داسې د دې دا یو غلط سوچ و چې دوی د خپل ګناه نسبت دا نعوذ بالله د بل شي طرف ته د بل انسان طرف ته وکړه دغه مثال داستای لکه یو حبشي و د په ژوندۍ هم په شیشه کې په وینا کې خپل مخ نه وکتلای بیا دای په لیار باندې راوون و او د په لیار کې یو وینا ولدا یو شیشه ولدا اته چې کله وکتل د خپل تکتور مخ ولدا او داسې غوټه پیزا ولدا غوټه شینډې وي بد شکله صورت و بیا دته غوسه ورغله وینا په زور پنځکه باندې وشتله او ورته ویل چې ته ځکه ته خلک چا ولې است دره بس شکلې دره بد صورت یې پیزا د دره د حقیقت کې د خپل شکل په وینا کړل او خو د مخ کې بیا شکل نه ولدلای دغه د وجنه د خپل بد صورتي نسبت د حبشي سړي د وینې طرف ته وکړه او داسې دغه خلک کې می دغه د خپل عملي د بد عملي نسبت دا د یو شي طرف ته کا نو لکه څنګه چې یو حبشي د خپل شکل د صورت نسبت دا د بل شي طرف ته کړی دی دا سه دغه خلک ها د خپل بد عملی نسبت دا د یو شي طرف ته کا نو دغه یو باطل عقیدات او باطل نظریات الله تعالی د مشتوس داسې باطل عقاید نه او نظریات نه په حفاظت کې وسوتی په حقیقت کې عبادت مبارک شایدای او ګناه چې کیمره دغه منحوس شایدای